سلامونه احترامات هیله چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو د یو نوي ویډیو د نوې موضوع سره د ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو په دې وروستیو وختونو کې دلته په فرانسه کې د مهاجرو په اړه باندې ډېر زیات خبرې کېږي په پارلمان کې. د پارلمان نه بیرون دلته چې کوم مهاجرو کوم مشکلات دي په هغې باندې هر وخت کې په تلویزیون کې په دلته په مباحثو کې د مهاجرو په اړه باندې یادونه کېږي او خاص کر هر کله چې د افغانستان د مهاجرو په اړه باندې یادونه کېږي نو دوی سره دا شی تړلی وي چې دوی په انټیګراسیون یا ادغام انټیګریشن کې په دې ټولنه کې دوی چې کوم ادغام دی په دې کې ډېر زیات دوی کمزوري دي، ضعیف دي، په دې ټولنه کې دوی ځان نه ادغاموي. او دویمه خبره چې کوم د افغانانو مهاجرو په اړه باندې ده هغه ده د فرانسوي ژبې په اړه باندې. په افغان کې د فرانسوي ژبه هم راځي، خو زما مطلب د دې خبرې دا و چې دلته چې کوم افغانان په فرانسه کې ژوند کوي دوی په دې ټولنه کې چې ادغام دپاره کوم ضروري کارونه دي او څنګه په دې ټولنه کې باید ادغام شي او څه ورته پکار دي، څنګه په دې ټولنه کې دوی مدغم شي، په دې اړه باندې دلته افغانان ډېر زیات بې فکره دي یا دوی غواړي نه یا دوی ورته توجه نشته. خو په راتلونکي ډېر نږدې وختونو کې حتی د دغه کال د 2026 کال د اولې میاشتې نه داسې اوازې دي په قانون کې داسې تغییرات راځي، داسې بدلون راځي چې هر کله تاسو چې اوس کوم کاغذ سجور لرئ هر کله چې د تمدید دپاره بیا تاسو غوښتنه کوئ نو دې دپاره به دوی د فرانسوي کوم ژبې کوم نیو چې مخکې غوښتله یا اوس غواړي دا به نوره هم زیاتېږي. مثال په توګه که مخکې اته 10 کلن کار دپاره اوس به دا بیا کېږي. دغسې به دوی د ادغام په اړه باندې فارماسیون سیویک دوی به یو اګزاما یو امتحان اخلي، هغه به آنلاین وي. نو دغه فارماسیون سیویک به دلته دې کې به په دغه اګزاما په دغه امتحان کې به څه شاملي، په دې کې به دلته د فرانسې جغرافیې په اړه باندې، دلته د فرانسې د کلتور په اړه باندې، دلته د کار کولو په اړه باندې دغسې پوښتنې به کېږي. دغه بنیادی معلومات باید هر یو کس ولري او هر کله چې دغه معلومات څوک لري نو دغه فارماسیون سیویک امتحان به دوی په اسانۍ سره پاس کولی شي. نو امکان دی ولري چې دغه فارماسیون سیویک هم په دغه شرطونو کې شامل شي. نو دا دوه امتحانونه به هر څوک چې غواړي چې خپل دلته کومه دوی اقامه لري، کاغذ سجوغ لري چې غواړي دوی دا تمدید کړي، که چا سره مخکې 4 کلن و، که 10 کلن و، که 1 کلن و، اوس دوی غواړي چې مخکې دا تمدید کړي، 4 کلنو ته یې تمدید کړي یا 10 کلنو ته یې غواړي، نو دغه شرایط به دوی پوره کوي چې په هغې کې به د ژبې نیو باید سرټیفیکیټ دوی ولري، امتحان باید دوی ورکړي او دویم د انټیګراسیون دپاره چې کوم فارماسیون سیویک کوم اګزاما دا امتحان دی هغه باید دوی ورکړي. تر اوسه پورې دا معلومات په ابتدایي مراحلو کې دي، تر اوسه پورې په دې اړه باندې دقیقه پرېکړه نه ده شوې، خو داسې ښکاري چې دغه شرایط به دوی په دې اړه باندې ولګوي. دې نه علاوه داسې نور ډېر شرایط دي چې په اداراتو کې زه یې دلته ګورم چې په هغې کې تغییرات راځي او هغه شرایط ورځ تر بلې سختېږي. نو هغه ملګري چې دوی غواړي چې خپل په راتلونکي کال یا 2 کاله بعد دوی خپل دغه چې کوم کاغذ سجوغ لري هغه تمدید کړي نو دوی د اوس دې لپاره آمادګي ونیسي. بلکې ټول باید موږ تاسو کوشش وکړو چې دلته په دغه ټولنه کې مدغم کړو، ځان ژبه زده کړو، دلته دغه کلتور سره، دلته د کار کولو سره، دلته د دې هېواد په اړه باندې چې کوم هغه بنیادي معلومات دي ځان باید موږ تاسو بلد کړو، پوه پې شو. او هغه وخت کې به تاسو په دغه ټولو سره بلدېږئ، ستاسو ادغام به ښه کېږي هر کله چې تاسو ژبه زده کړئ. که ستاسو ژبه نه زده نو تاسو هېڅ دغه معلومات نشئ ترلاسه کولی، تاسو نه په دلته د ژوند کولو په هغه کوم سیستم چې دی په هغې نه پوهېږئ، په دغه ټولنه کې ځان په صحیح ډول باندې نشئ مدغم کولی، ځکه تاسو نه پوهېږئ، چا سره خبرې نه کوئ، چا سره ناسته پاسته نه کوئ، یا ډېر خلک بیخي کار نه کوي یا کار کوي هغه هم ډېر کم کوي. نو دا ټول هغه دلایل دي چې زموږ ستاسو په ادغام کې دا مشکلات دغه دلایل جوړوي. نو کوشش وکړئ چې تاسو ژبه باندې ډېر زیات کار وکړئ او چې کوم د ادغام لپاره کوم شرایط کوم اصول دي په هغې کې هغې باندې ځان پوه کړئ، هغې کې ځان دخیل کړئ تر څو ستاسو دلته ښه ادغام وشي او راتلونکي کې ستاسو اسنادو دپاره ستاسو دپاره مشکلات جوړ نه شي. بله خبره دا ده چې پخوا به نشنلټي دپاره که هر چا به دلته تابعیت دپاره ګمان کوه او هغوی BA نیو یې غوښتله په فرانسوي ژبه کې، دغه د ژانویې 2026 نه دا چې کوم دی اوس بیدو شوی دی.
دا خو بیخي کنفرم معلومات دی، دا خو بالکل شوی دی، ویډیو شوی دی. نو دغسې نور شرایط هم ورسته بلې سختې دي. نو ښه خبره دا ده چې دلته زموږ او ستاسو اکثره وطنداران دوی یا تر اوسه پورې دوی د 10 کالو دلته اوسېږي، تور کار کوي یا کار نه کوي یا غذا ته ناست دي. نو کوشش کول پکار دی چې موږ تاسو کار وکړو، سپین کار وکړو او بل په فرانسوي ژبه باندې هغې ته کار ووایو، ځان هغه زده کړو، خپل نیو نور هم مخکې بوځو او ادغام باندې لږ موږ تاسو ته کوشش وکړو، کار وکړو، ځکه په راتلونکي کې به دغه شرایط باید موږ تاسو پوره کړو په هر حالت کې. که موږ تاسو نه پوره کوو نو موږ تاسو ته مشکل جوړېږي. موږ تاسو خپل دلته چې کوم اقامه لرو، کوم کار چې جوړ لرو، هغه بیا تمدیدېږي نه. یا که تاسو طبیعت دپاره اپلای کوئ، دومان کوئ، نو هغې کې هم درته مشکلات جوړېدلی شي، تاسو بیا تابعیت نشئ اخیستلی. مننه. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه تاسو په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به دغه پوښتنې ستاسو ته جواب درکوم. تر بلې ویډیو پورې په مخامخ. مننه.